څوک چې ګیره ښیي هغه کفر ته رسیږي که نه رسیږي. هغه کسانې چې هغوی خپلې ګیرې ښیي که د هغوی مقصود او اهداف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو نه اعراض وي او د هغوی مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو سپکاوی وي، د هغوی مقصد د دین سپکاوی وي، نو دلته بیا کفر ته رسیږي. او که داسې چې هغوی ګیرې ښیي لکن د هغوی مقصد او هدف اعراض د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو نه وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو سپکاوی هم نه وي، دا بیا فسق او معصیت دی، کفر نه دی. صرف په ګیرې ښیلې باندې څوک کفر ته نه رسیږي. په کوم جرأت سره څوک دا فتوا ورکوي؟ هو که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو سپکاوی وکړي نو بیا په کفر کې شک نشته. هندیه په 2م جلد کې په 263 صفحه کې لیکي: من لم يقم ببعض الانبیاء او لم يرض بسنة من سنن المرسلین فقد کفر. که څوک ځینې انبیا ونه مني یا د انبیاو علیهم الصلاة والسلام په یو سنتو باندې خوښ نه اوسي، داسې وایي چې دا سنت خو مې نه دی خوښ.